السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم تاسو څنګه کولی سئ چې د هر چا د موبایل کیمره ور خرابه کړئ. یعنې ملګرو که چیرې تاسو دغه سیټینګ تاسو د هر چا د موبایل په موبایل کې وکړئ نو بیا به د هغه د موبایل کیمره کار نه کوي، نو د هغه د موبایل کیمره به خرابه سي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ده. که تاسو غواړئ چې دغه سیټینګ ته ځان ته معلوم کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ګورئ ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم کیمرا از انبلاکډ. ګورئ ملګرو اول اپشن تاسو ته دلته لیکل شوی دی چې کیمرا از انبلاکډ، یعنې ستاسو په موبایل کې اوس کیمرا چې شته کار کوي. نو تاسو بیا ورته خپله وګورئ. ګورئ ملګرو زما د موبایل کیمرا اوس چې شته فعلا کار کوي، یعنې دا زما د موبایل کیمره ده. د هغه رقم زه غواړم چې دا چې کوم بلاک کړمه چې بیا کار نه کوي. نو د هغه رقم وګورئ ملګرو تاسو هغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه اپلیکیشن خلاص کړئ، د هغه رقم بلاک بای ټایم، اول اپشن دا بلاک بای ټایم تاسو د ټایم په ذریعه سره چې کولی سئ بلاکولی سئ. دویم اپشن دا بلاک مینولی، یعنې تاسو د هغې بلاکولی سئ، او بلاک بای لوکیشن تاسو د لوکیشن په ذریعه سره بلاکولی سئ. نو ګورئ ملګرو زه بلاک مینولی باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو راسئ بلاک کیمرا به وي. کله چې ګورئ ملګرو تاسو بلاک کیمرا ووایي، دغه رقم دغه اپشن به دلته تاسو چې کړئ اکټیو وکړئ. کله چې ګورئ ملګرو دغه اپشن تاسو اکټیو وکړئ، دغه رقم اوس تاسو موبایل کې کیمرا از بلاکډ، کیمرا چې شوله بلاک شوله. نو ګورئ ملګرو زه اوس په خپل موبایل کې تاسو ته کیمرا ښکاره کوم. کله چې ګورئ ملګرو زه کیمرا خلاصوم هغه نه خلاصیږي، یعنې هغه ماته ایرر راکوي چې تاسو د موبایل کیمرا چې شته هغه کار نه کوي. نو ګورئ ملګرو که دغه سیټینګ تاسو کې وکړئ، بیا به تاسو د هر چا په موبایل کې وکړئ، بیا به د هغه په موبایل کې کیمرا کار نه کوي. دغه رقم اوس بېرته که چېرې تاسو غواړئ چې دغه ان بلاک کړئ، یعنې ختم یې کړئ، بېرته د کیمرا کار وکړي، نو بېرته به تاسو راسئ ان بلاک کیمرا به وي. کله چې ګورئ ملګرو تاسو ان بلاک کیمرا ووایي، کیمرا از ان بلاک، کیمرا چې شوله ان بلاک شوه، نو بېرته به تاسو ملګرو کله چې کیمرا خلاص کړئ، ګورئ ملګرو هغه کیمرا به دلته تاسو ته راواړوئ، نو ستاسو په موبایل کې به بېرته هغه کیمرا چې شي کار کوي. نو ملګرو درې اپشنونه دي: بلاک بای ټایم، د ټایم په ذریعه سره تاسو بلاکولی سئ، بلاک مینولی تاسو د هغې بلاکولی سئ، او بلاک بای لوکیشن د لوکیشن په ذریعه. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که چېرې تاسو غواړئ چې د هر ملګري د موبایل کیمرا ور بلاک کړئ، نو په دغه طریقه سره یې تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوې وي. که ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ، او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو که هره پوښتنه لرئ، هره ویډیو ته مو ضرورت دی، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.